बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलगुर खरागलास्ट د सी प्लस प्लस ویډیوز دي او په دې ویډیو کې به موږ تاسو په انهریټنس یعنی ټایپس اف انهریټنس باندې به لا هم کار کوو او موږ سره په دې ویډیو کې هایرارکیکل انهریټنس او هایبرید انهریټنس ده په زړه ویډیو کې موږ په دې درې وړو باندې کار کړی دی او دغه پریکټیکل اگزامپل ما په زړه ویډیو کې کار کړی کوم ویډیو نه لیدلې نو لاړ شئ د دې نه مخکې چې کوم ویډیو د هغه وګورئ حتما او همدغه سره راځو چې تک تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو حتما سبسکرایب کړئ او ویډیوز حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ ملګرو د دې کې د جاوا ویډیوز دي همدغسې مثلا د سی پلس پلس دي او یا مثلا د اډوانس اکسس ویډیوز هم پکې پراته دي نو دا حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ ملګرو راځو چې ته dev c++ ته راځو او هلته یو نوی فایل اخلم او هلته به زه خپل چې کوم ساینټکس دی هغه به زه کریټ کړم include څه دی که نه include او iostream به زه واخلم iostream او هغې نه پس به زه راشم ورته وایم چې using namespace std مې واخیستله او بیا main function واخیسته او اوس زه راځم څه کار کوم یو کلاس اخلم for example زه به دلته واخلم چې ما سره یو کلاس دی کلاس دی د څه په نوم باندې د parent په نوم باندې parent په نوم باندې دی ما سره یو کلاس دی دا ما سره parent دی نو دا ما سره جی کلاس دی یعنی اوس به زه دوه کلاس واخلم for example په دې کې ما سره چې دی په دې کې به زه واخلم چې public for example ما سره د کې یو فنکشن پروت دی یا به زه د څه شی واخلم کنسټرکټر واخلم یا وټ ایور چې تاسو واخلئ سپوز زه ورته وایم چې نه فی الحال مثلا int څه شی پروت دی یو n پروت دی په هغه n کې for example ما سره 100 دی او هغې نه پس بیا یو void show فنکشن دی په دې کې یا به زه ورته وایم yes show فنکشن او د دې فنکشن کار دی چې یو میسج دی ورکوي هغه میسج کې د څه شي لیکي for example hi this is parent class او value دی هم راواخلي for example x is equal to دلته به زه واخلم چې x او همدغسې به زه انډل واخلم نو په دې کې صرف یو فنکشن پروت دی او یو پکې ویریبل پروت دی چې دغه فنکشن دا ویریبل ته شو کوي او یو میسج هم شو کوي نو دا ما سره parent دی نو according to the diagram د ډایګرام تاسو ګورئ دا ما سره hierarchical دی د دې مطلب دا دی چې د دې به دوه چایلډ سي یا درې چایلډ کېدی چې څونه تاسو چایلډ اخلئ خو په اگزامپل کې مثلا دوه چایلډ دی بیا د هغې هر یو چایلډ نور children وي صحیح دی که نه نو داسې تاسو کولی شئ for example زه به ورته وایم چې کلاس C1 یعنی چایلډ 1 صحیح دی که نه او همدغسې به زه واخلم چې کلاس C2 یعنی چایلډ 2 مې واخیستی دی یو بل کلاس مې واخیستی زه اوس ورته وایم چې for example دا ما سره parent کلاس دی که نه زه به دلته راشم ورته وایم چې دا ماته extend کا public څه شو کا public parent صحیح دی که نه دا مې extend که او دې ته به هم زه ووایم چې ډبل ډاټ څه وکړه ماته public parents ماته څه که extend کا public parent صحیح دی که نه دا نو دا اوس ما سره چې شو ملګرو دا ما سره د دې دوه چلډرن شو دې مطلب دا دی چې دا دوه ډیټا چې کومه ده دا په دې کې هم پرته ده په دې دواړو کې هم شته دی دا یې کولی شي مثلا مستقیم دا اکسس کړي دغه ډیټا کلیر ده څنګه اکسس کولی شي سپوز زه ورته وایم چې ما څه کار وکړه که زه ورته وایم چې دا فنکشن ما ته اکسس کړه نو زه ډایرکټ کولی شم درته ورته وایم چې ما ته شو فنکشن کال کړه ضروري دی چې زه به دې فنکشن په هغه جوړوم آبجکټ به جوړوم ځکه چې دا فنکشن په C1 او C2 کې هم پروت دی زه به دلته راشم ورته وایم چې ما ته دا هم کولی شي for example show function تا ته څه کړي تا ته دا کال کی صحیح دی ملګرو که زه دا رن کوم دلته به زه راشم دلته به څه ورته وایم دلته به زه راشم ورته وایم چې د دې C2 یو آبجکټ جوړ کړه نو زه به دلته راشم ورته وایم چې C2 صحیح دی که نه نو زه به ورته وایم چې C2 او OBJ نو C2 کې خو څه شی پراته نه دی دا یې صرف آبجکټ جوړ کړی دی نو آبجکټ دې جوړ کړی دی دې لپاره مثلا چې ته دا فنکشن کال کې ته مجبور یې چې دلته ورته وایې چې for example calling صحیح دی که نه زه به ورته وایم چې public void صحیح دی که نه public void بیا هغې نه پس به زه ورته وایم چې void calling یو فنکشن دی کال کې ځکه ته به دغه فنکشن څنګه کال کوې خو دې کې به دننه یو فنکشن چې بیا هغه فنکشن ته کال کوي نو کنټرول ایکس دلته پیسټ کوم دا نو اوس زه ګورم چې رښتیا دغه شو فنکشن چې دی دا شو فنکشن رښتیا هم په دې C2 کې پروت دی که نه نو زه به راشم ورته وایم چې obj ډاټ calling مې واخیسته او هلته مې سیمي کولن واچو زه دا رن کوم نو دا تاسو وګورئ ملګرو زه به دا سیف کړم د خان په نوم باندې او خان په نوم باندې یس پې کړم او زه به دا رن کړم دا ماته څه وایي چې څه مثلا دلته کې
سیمی کولن خو چې پاتې زه بیا دا دوباره رن کوم ګورم ګورئ ملګرو په دې میسج باندې ځان پوهئ که اکثرا وخت کې مثلا تاسو خیال نه ورته نو بیا دا was not declared x was not declared ښه x نشته دی موږ سره ملګرو ما x اخیستی دی او دلته کې n دی نو زه به دا n کمه یا به دا x کمه صحیح دی دا به زه n کمه زه دا رن کوم ملګرو دا ګورئ دا ته دا فنکشن رن کوي چې هاي this is parent class دې مطلب دا دی چې دغه فنکشن چې کوم دی یا دغه ډیټا چې کومه دا په دې چلډرن کې پروت دی C1 او C2 کې پرته ده نو زه به دا ډیلیټ کوم د ما نه دی پکار دا ما صرف راواخیسته چې مثلا تاسو ته ما شو کوم ګورو چې دغه ډیټا رښتیا په دې C او C1 او C2 دواړو کې پرته ده کومه ډیټا دغه ډیټا اوس فرض مثال راځم دلته ورته څه وایم children کې دلته ورته وایم چې فور ایگزامپل یو بل کلاس دی دغه کلاس دی CG ګرانډ چایلډ نوم دی او دا ما د څه کړی دی دې ما ته ایکسټند کړی دی صحیح دی که نه یا دې ډیرایو شوی دی د کوم کلاس نه د C1 صحیح دی که نه پبلک C1 نه ما ته ډیرایو شوی دی نو دا اوس وګورئ ملګرو اوس د دې مطلب دا دی چې دا ډیټا ټوله په ده کې پرته ده او بیا دا ډیټا ټوله په ده کې پرته ده که دلته فور ایگزامپل ما سره څه شی وي پبلک صحیح دی که نه پبلک زه به ورته اخلم چې پبلک او هغې نه پس به زه int فور ایگزامپل x مې واخیسته او x کې ما فور ایگزامپل 10 واچو زه غواړم چې دا x جمع 10 کومه چې دا دې ځای کې پرته دی هغه دې ما ته شو کړي نو زه به ورته څه ورته وایم یو زه ورته وایم چې int څه وکړه ما ته add که ما ته څه شی add که دا ګورئ ملګرو ما یو فنکشن واخیسته return که ما ته څه شی return که ما ته x جمع څه شی x جمع n نو ملګرو تاسو دلته وګورئ دا فنکشن چې دی څه شی شو لږ غونډه کې مغلقه شو څنګه مغلقه شو فور ایگزامپل دلته تاسو وګورئ ما سره C1 چې دی هغه د پارنټ چایلډ دی چې په C1 کې ما سره x پروت دی او په پارنټ کې ما سره چې پروت دی n پروت دی هغه ما دواړه جمع کړه او دلته د اډ فنکشن واخیسته په C1 کې پروت دی کلیر دی نو اوس د دې ګرانډ چایلډ چې دی که نه مثلا تاسو دلته وګورئ ګرانډ چایلډ دی ښه هغه ما په خیال ډیلیټ شو ما په ټایپینګ کې ډیلیټ کړه زه به اوس د دې ګرانډ چایلډ جوړ کړم ګرانډ چایلډ معنا اریز شو صحیح دی که نه زه به ورته وایم کلاس زه به ورته وایم چې ګرانډ چایلډ دا ما د څه کار وکړي دا دې ما ته یا به زه ګرانډ C بولیکم چایلډ دا ما ته د ایکسټینډ کې C1 صحیح دی که نه پبلک C1 نو دا تاسو وګورئ دا مې واخیسته اوس د دې مطلب دا دی چې دا فنکشن دا x او دا n دا ټول په دې GC کې پروت دی ګرانډ چایلډ 1 به زه ورته واخلم ګرانډ چایلډ 1 په دې کې ما سره پروت دی نو زه دلته راشم څه به ورته وایم ګورئ ښه دلته به زه راشم ورته وایم چې ما ته څه وکړه ما ته کال کړه کوم فنکشن دا فنکشن نو زه به دلته راشم ورته وایم چې C out که ما ته څه شی C out که ما ته add صحیح دی که نه دا ګورئ سمپل مې ورته واخیسته ما هېڅ شی هم پکې نه دی اخیستی صرف مې ورته ویلی چې C out که ما ته add نو اوس ملګرو تاسو دلته وګورئ زه راځم آبجیکټ د چا جوړوم ګرانډ چایلډ 1 آبجیکټ جوړوم OBJ چې ګرانډ چایلډ 1 کې یوازې په یوازې ما سره یو فنکشن دی C out نور به دا ځي بیا به وروسته خپل فادر ته به ځي چې د دې فادر کې موږ سره x او فنکشن دی بیا د هغې ګرانډ فادر څوک دی پارنټ دی دا دې ځینه ښکاري نو دا به ټول اکسسینګ کوي زه به راشم OBJ ډاټ څه شی وکړم ما ته C out نو ګورئ ملګرو دا C out به تاسو ډایرکټ نشئ اخیستلی دا خو C out به یو فنکشن کې استعمالوئ که نه نو زه به دلته راشم ورته ووایم چې پبلک صحیح دی که نه او هغې نه پس ورته وایم چې void یو فنکشن دی د f په نوم باندې یا زه به ورته وایم چې فور ایگزامپل get په نوم باندې دی یو فنکشن نو هغه فنکشن څه کار کوي هغه فنکشن ما ته دا C out کوي کنټرول x ځکه کلاس کې خو به دننه ته ډایرکټ کیورډز نشي استعمالولی که تاسو دلته وګورئ دا مین هم یو فنکشن دی ځکه دلته C out ډایرکټ کار کوي صحیح دی نو تاسو به همیشه دې شي ته به خیال کوئ ګوره ملګرو چې همیشه تاسو C out کیورډ استعمالوئ دا به یو فنکشن کې دننه استعمالوئ نو اوس به زه راشم دلته به ورته وایم چې OBJ ډاټ get دا ګوره get مې واخیسته نو دا تاسو وګورئ څومره سمپل دی دا اوس وګورئ مکمل ډیټا کمیونیکیشن دی خپله روان دی دې ځینه کالینګ کوي ته مکمل یو سل لس نو لس دا دی او سل دا دی نو ګورئ ډیټا ما د پارنټ نه راواخیسته د ګرانډ پارنټ نه راواخیسته د پارنټ نه مې راواخیسته او په ګرانډ چایلډ کې ما د هغې ډیټا اکسس کړله که زه دلته ورته میسج هم وایم فور ایگزامپل total from parent and grandparent صحیح دی که نه parent
د ګرانډ پیرنټ نه صحیح ده نو دا ما په دې شکل باندې واخیسته کلیر ده ملګرو نو دا په دې شکل شو صحیح شو اوس دا چې د C2 چې ده د درن کوم ګورم چې ماته څه کار کوي ماته ډیټا راکوي چې ټوټل فرام پیرنټ ان ګرانډ پیرنټ ده نو اوس C2 چې ده C2 اوس ګرانډ چایلډ نه لري C2 کې ما سره اوس یوازې په یوازې چې پروت ده یوازې ما سره د X پروت ده بل شی د N پروت ده ما سره او دا شو فنکشن پکې پروت ده ما سره بل شی پکې کې نه دی پروت یوازې دا زه ما چې په C2 کې دی یو فنکشن دی چې د C2 چایلډ دی او د پیرنټ ګرانډ چایلډ دی هغه د ماینسینګ کوي صحیح ده کنه نو زه بل تراشم کولای شم چې ورته واخلم چې پبلک واخله او دلته ګورئ ملګرو زه صرف په دې ویډیو کې تاسو صرف دا زده کړئ چې څنګه مثلا ګرانډ چایلډ د ګرانډ پیرنټ سره کمیونیکیشن کوي نور پریکټیکل لایف کې دا سیو ایگزامپلز من تاسو بخي کار راشه اخسته پریکټیکل لایف د لپاره به تاسو ته را روانه ویډیوز کې یو ایگزامپل کار کوم چې مثلا تاسو پروجیکټ لیول باندې بیا څنګه کار کوي مثلا دا د هایرارکیکل څه شی وایي هایرارکیکل انهریټنس وایي تاسو په پروجیکټ لیول باندې څنګه کار کوي دا روانه ویډیو کې زه مکمل په دې باندې مثلا یو ریل پروجیکټ باندې کار کوم درته صحیح ده نو زه به دلته واخلم فار ایگزامپل پبلک او واخلم چې void sub یو فنکشن ده دې کار د څه شي دې کار دی دی چې فور ایگزامپل ګورئ زه لږ پروګرام زه مغلق کوم صحیح ده کنه زه چې دې کې د int څه شی وي int z دی وي خو ځکه کې ویلیو نشته ده اول به څه کار کوي اول به دا ویلیو را اخلي د چا نه به را اخلي د یوزر نه به را اخلي څوک به را اخلي دا ګور C2 پیرنټ ده نو زه ورته وایم چې څه کار وکړه دغه ویلیو چې ده دا به د ګرانډ چایلډ نه اخلي فور ایگزامپل دلته مثلا زه ورته وایم چې کلاس ګورئ کلاس او دلته براشم چې ګرانډ چایلډ 2 نو دې مطلب دا دی چې اوس به دا فنکشن څه کار دا کلاس په څه کار کوي دې کلاس کې یو فنکشن دی څه دی ګورئ ورته چې کنفیوز کېږئ نه پبلک او دلته ماته څوک دلته یو فنکشن دی دا به څه کار کوي اول خو دې کې فلحال موږ سره ډیټا نشته زه وایم چې دغه زی چې د دې فادر کې دی څه ده کنه چې دې کې پروت په C2 کې دی اول خو دا د دې فادر کړنو ګرانډ چایلډ 2 ایکسټینډ څه شي کا C2 څه ده کنه پبلک C2 دا مې واخیسته نو دې مطلب دا شو چې اوس دغه زی چې کوم دی دا موږ سره په دې کې هم شته نو زه وایم چې دلته یو فنکشن واخله او په دې C2 کې ډایرکټ انټری وکړه از GC2 نه یعنی ګرانډ چایلډ نه په چایلډ کې ته څوک ډایرکټ انټری وکړه ان دغه ډیټا ورکړه نو زه به ورته وایم چې څوک void get value for z underscore for z دا یو فنکشن get z value مې واخیسته get z value مې واخیسته د z قیمت ماته راکړه صحیح ده کنه او زه ورته وایم چې int z صحیح ده کنه یا ډبل z مې واخیسته په زړه ویډیو کې مې دا ته شیک کړی ده چې ډبل z ولې اخلم ولې نه z نه اخلم نو z is equal to ډبل z مې واخیسته کلیر ده نو دا ډیټا دیز کې ما ورته اساین نه کړله لکه څنګه چې بره راشي ته ګرانډ چایلډ 1 ډیټا نه اساین کوي ځکه دا چایلډ چې کوم دی هغه مستقیمه ډیټا اخیستی خو دلته ما پروګرام لږ مغلق کړه چې دا چایلډ 2 چې دی دا زی لري خو د زی ته به د ګرانډ چایلډ 2 نه ډیټا ورکوي سمه ده ملګرو که دغسې مغلقه پروګرام من تاسو کار وکړئ نو البته تاسو پروګرامینګ زده کېږي سمه ده اوس زه راځم دلته څه ورته وایم اوس ورته وایم چې کله دغه ډیټا راغله چېرته راغله دې ته راغله هغې نه پس دا سبټراکټ کړه ماته صحیح دی هغې نه پسې ماته سبټراکټ کړه نو زه به ورته وایم چې ماته څه کار وکړه ماته سبټراکټ زه به ورته وایم چې int باید ریټرن کړي راته چې ریټرن کړي باید چې نه تاسو ته باید چې پرابلم نه وي ځکه دا ما په دې باندې مکمل ویډیوز ما کار کړی چې دا int سب یا ریټرن زینا ماینس کا فور ایگزامپل یا به زه واخلم n نه ماینس کا زی صحیح ده کنه دا دې ماته ریټرن کړي اوس n څه شی دی n ملګرو که تاسو دلته ګورئ د C2 پیرنټ کې پروت دی یعنی هندیز کې پروت دی سل صحیح ده کنه دیز کې پروت دی صحیح ده کلیر ده نو زه راځم د پروګرام اوس رن کوم او یا راځم د C2 یعنی د ګرانډ چایلډ 2 چې کوم دی د دې آبجیکټ جوړوم دې په ترو باندې زه اول ویلیو کوم اډ کوم او هغې نه پس بیا څه کار کوم او ورته وایم چې کال فنکشن صحیح ده کنه بیرته شو کوم شو کول یې غواړم دا خو ویلیو اخلي دا یې ماینس کوي صحیح ده چې کوم په چایلډ کې پروت دی په ګرانډ چایلډ نه ویلیو اخلي چایلډ ماینس کوي اوس به شو کوي ته څوک چې مثلا رښتیا هم دا دې کلکولیشن نشو هغه ستا مرضي ده دیز کې یو فنکشن اخلي که دیز کې اخلي صحیح ده ځکه چې دلته فنکشن وخت هغه اتومات په ګرانډ چایلډ کې راځي خپل اتومات او د سیم کولای چې فور ایگزامپل زه هم چې نه زه غواړم چې دیز کې شو کوم دیز کې هم تم یو فنکشن اخیستلی شي مګر په طرف مختلفو ځایونو کې تاسو فنکشن اخلي خو هغې دپاره بیا تاسو ذهن کې دغ دی چې دا فنکشن کوم ځای کې اخیستی دی کلیر دی او همغه ځای به ته کال کوي فور ایگزامپل ګورئ زه مین ته راځم ورته وایم چې ګرانډ
child to obj یو object جوړ کا یعنی دې object ما جوړ کا اوس د دې obj ډایرکټ نه د obj dot سو کا ماته اول get z values واخلا صحیح ده کنه value صحیح ده درته واخلا دا وایي ته وایي چې double z value راکړه دلته چې تاسو ودرېږئ ته وایي چې double z value راکړه دا وایي for example دلته ودرېږم دا ګورئ ډبل زی نو ما ورک فور ایگزامپل 14 ورک صحیح ده نو دا 40 پر راوخلی دلته به واچي صحیح ده کنه دلته به راوړي دا به زی ته واچي زی کوم ځکه د فادر کړي دیز ته به واچي صحیح ده بیا به دا څه کارو کی int sub زو ته چې int sub اوس کال کا هغه نه پس چې ویلیو دی واچو obj ډاټ سو کا sub sub کال کا ماته دا فنکشن کال کا هغه نه پس چې کال کا اوس به شوینګ ته کوم ځای کې کوي نو شوینګ خو ما کړی نه ده زه درن کوم ګورم چې دا څه کار کوي هلته اس رن پاتې دی یو اس کلاس ته زه دا رن کوم او بیا څه وایي دا راځو ګورو چې څه مسله ورکوي دا تاسو وګورئ ملګرو perhaps a semicolon is missing after the definition of GC2 یعنی grand child 2 نو دې مطلب دا دی چې دې ځکه موږ نه یو semicolon پاتې دی زه به دلته semicolon واچوم او اوس دوباره رن کوم نو دا تاسو وګورئ ملګرو ماته دا رن شو خو ماته په سکرین سره راکوي نه ځکه یې نه راکوي چې تا خو subtraction کړی دی خو تا خو showing نه دی کړی سی آوټ نو سی آوټ کولی شي دلته ډایرکټ ورته واخلئ فار ایگزامپل زه دلته ورته وایم چې کله مین ته ډیټا راغله returning subtract returning کوي که نه نو چې کله returning کو دلته ډایرکټ کولی شي چې مثلا سی آوټ ورته واخلئ ډایرکټ دیز کې زه ورته وایم چې سی آوټ کا صحیح دی او هغې کې ماته ولیکه چې values like for example subtracted yeah for example them gc2 set data and subtracted from grandfather or parent صحیح ده کنه ډبل ډاټ خلاص نو دا ته وګوره ملګرو زه دا رن کوم ښه دلته به زه دا واخلم run نو دا تاسو وګورئ ملګرو دا ډیټا ګوره see grandchild 2 set data and subtracted from the grandparent یعنی 60 اوس ما دلته 40 سیټ کړه نو هغه لاړه عین د grandparent نه ډیټا ته چیک کړله ماینس کړه نو ملګرو په دې ویډیو کې په همدغه اگزامپل باندې کار وکړه دا یو داسې اگزامپل دی چې دې کې تاسو باید په دې باندې ځان پوه کړئ چې رښتیا ما څه کار وکړه ما یو کلاس واخیسته د grandparent په نوم باندې هغې نه پس مې بیا 2 کلاسونه واخیسته د child 1 child 2 صحیح ده که نه او هغې نه پس بیا grandchild مې واخیسته صحیح ده نو په دې شکل باندې ته وایي hierarchical inheritance په دې باندې پریکټس وکړئ حتما ملګرو که بیا هم څه مسله وي نو حتما ما سره په سوشل میډیا باندې شیر کړه نو زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان